څو ورونو د قاسم او مضرب په اړه باندې پوښتنه کړې وه. نن غواړم چې په دې ویډیو کې د لوی مشترک قاسم کوچني مشترک مضرب په اړه باندې بحث وکړو چې څنګه پیدا کیږي، مفهوم یې څنګه ده او چیرته په کار راځي. یعنې په ورځني ژوند کې موږ کوم سوالونه کولی سو د لوی مشترک قاسم یا کوچني مشترک مضرب په مرسته باندې حل کړو. د دې موضوع پیل له دې نه کومه چې اول راځم قاسم ته. دا قاسم څه ته وایي؟ شروع یې له یو مثال نه کوو. مثلا زه غواړم د 12 عدد قاسمونه پیدا کړم. د 12 عدد قاسمونه. اول هغه عددونه باید راته ووایي چې هغه 12 ورباندې پوره تقسیمیږي. 12 په څو پوره تقسیمیږي؟ په یوه. 12 په څو پوره تقسیمیږي؟ په دوو، په دریو، په څلور باندې. په 5 تقسیمیږي؟ نه. 12 په 6 تقسیمیږي؟ و. په 7 تقسیمیږي؟ نه. په 8 تقسیمیږي؟ نه. 9 نه. لاسو او بالاخره په خپل ځان باندې تقسیمیږي. دا ما کوم عددونه ولیکل؟ هغه عددونه مې ولیکل چې 12 پوره پې تقسیمیږي. همدغو عددونو ته ویل کېږي چې شی قاسمونه. قاسمونه تعریفون ګوره ور تعریف دی. قاسمونه هغه عددونه دي چې راکړل شوی عدد پرې پوره تقسیم شي. دا تعریف شي. هر عدد چې راکړل شوی هغه باید پوره تقسیم شي، ویل کېږي قاسمونه. مثلا غواړم د 18 عدد قاسمونه پیدا کړم. د 18 عدد قاسمونه متوجه سي. 18 په څو تقسیمیږي؟ په یوه. په دوم پوره تقسیمیږي. 18 په دریم پوره تقسیمیږي. شپږ رسیږي. 18 په شپږو پوره تقسیمیږي. 18 په 9 پوره تقسیمیږي او بالاخره 18 په خپل ځان یعنې په خپله 18 پوره تقسیمیږي. ښایي دغو ته ویل کېږي قاسمونه. د چا قاسمونه؟ د 18. په سر بیا تعریف کوم. قاسمونه هغه عددونه دي چې راکړل شوی عدد پرې پوره تقسیم شي. ښایي که رانه وپوښتل سي چې 12 عدد څو قاسمونه لري؟ 1 2 3 4 5 6 قاسمونه لري. 18 عدد څو قاسمونه لري؟ 1 2 3 4 5 6 دا هم شپږ لري. نو قاسمونه بیا شپږ لري یا ولري خو مصحف د شمېر وړ دي. یو حتما ستا کې فکر دې وي یو د هر عدد قاسم او خپل ځان یې مخامخه ورپسې سته. ښه دا خو داسې. اوس راځم د 12 او 18 مشترک قاسمونه پیدا کړو. مشترک قاسمونه. مشترک دا معنا چې په دواړو کې شته. راځئ وګورو. یو په دواړو کې شته. مشترک قاسم څو ده؟ یو. 2 هم په دواړو کې شته. مشترک قاسم څو ده؟ 2. 3 هم شته. 3. شپږ هم شته. شپږ. آیا بل مشترک قاسم لري؟ نه. اوس ته معرفي کوم دا څه شی دي؟ دا هغه عددونه دي چې هم 12 پې تقسیمیږي او هم څو پې تقسیمیږي؟ 18. همدې ته وایي مشترک قاسمونه. هم 12 پر باندې تقسیمیږي په دې ټولو، په یوه، په دوه، په درې، په شپږو او هم 18 پې تقسیمیږي. ښایي کله چې ځان مشترک قاسمونه پیدا کړي دا معنا هغه عددونه پیدا کړه چې هم 12 ورباندې پوره وویشل سي او هم څو 18 ورباندې پوره تقسیم سي. قاسمونه مو پېژندل، وروسته مشترک قاسمونه وپېژندل. اوس راځم لوی مشترک قاسم درپېژنم. په دغو قاسمونو کې یا په دغو عددونو کې تر ټولو لوی څو ده؟ تر ټولو لوی معلوم ده څو ده؟ شپږ. ښایي لوی مشترک قاسم څو راغلی؟ شپږ. څه معنا؟ معنا ته یې ګوره. یعنې شپږ تر ټولو غټ عدد ده چې هم 12 ورباندې تقسیمیږي او هم څو پې تقسیمیږي؟ 18. له شپږو بل لوی عدد نسي پیدا کولی چې 12 ورباندې پوره تقسیم سي او 18 ورباندې پوره تقسیم سي. نو همدې ته ویل کېږي لوی مشترک قاسم. نو دغه لوی مشترک قاسم چې دا ډېر ځای نیسي. لوی مشترک قاسم بیا موږ څه کوو؟ د دې لپاره یو لنډه کلمه کار کوو. HCF مساوي کېږي له څو سره؟ شپږو سره. یا GCD یا مثلا دغه ایران یا فارسي ژبه کې بیا ډېر ښه لیکي. ب قاب میم. څه معنا؟ بزرگترین قاسم مشترک. دا خو مهم نه دي چې هر څه ورته وایه. مثلا که موږ په پښتو کې وایو لام میم قاب هم ورته ویلي لوی مشترک قاسم، خو داسې پښتو کې دې ته موږ خاص مخففات نه لرو. د ما په خاطر باندې یا HCF ورته ویل کېږي او یا هم ورته GCD ویل کېږي. ښایي لوی مشترک قاسم هم وپېژندل. تر ټولو غټ عدد چې دغه راکړل شوي عددونه ورباندې پوره تقسیم شي. ښه بله پوښتنه دا ده چې کوچنی مشترک مضرب څو ده؟ نو کله چې له تا نه کوچنی مشترک مضرب وغوښتل سي په پټو سترګو ورته جواب ورکړه ورته څو ده؟ یو. ځکه تر ټولو کوچنی څو ده؟ یو. نو په همغه خاطر باندې موږ په مکتب یا په نورو ځایو کې داسې عنوان نه لرو چې موږ شته کوچنی مشترک مضرب. هغه
کوچنی مشترک قاسم. ولې ځکه کوچنی مشترک قاسم تل معلوم دی او هغه هم څو دی یو. په موږ خاطر باندې د موږ تاسې درس موضوع څه ده لوی مشترک قاسم. که څوک ورته وایي ولې کوچنی ورته کوچنی خو معلوم دی یو ده. په موږ خاطر باندې موږ لوی مشترک قاسم وایي او عبارت له څو څخه ده د شپږو څخه. دا خو مفهوم څه وپېژانده زده م کړله چې د 18 او د 12 لوی مشترک قاسم شپږ ده. دا معنا چې تر شپږو بل غټ عدد نسو پیدا کولی چې هم 18 پرې پوره تقسیم شي او هم څو شپږ ورباندې پوره تقسیم شي. دا معرفي شوه. دوم قدم کې راځو. دا خو ډېر وخت ونیوه چې دا پیدا کوئ. کومه لنډه لار نشته؟ بلکل شته. موږ دوه لنډې لارې لرو. اول د تجزیې په مرسته د HCF باز GCD وایي څه وایي د HCF پیدا کول د تجزیې په مرسته د تجزیې په مرسته. مثال موږ ته ویلي دي چې د 12 او 18 عددونو HCF پیدا کړي. یو وخت مو وختنۍ لاره ویله چې ډېر جنجالي وه ډېر وختګیره وه د موږ ډېر وخت ونیو. راځئ اوس لنډه پیدا کړو. همدغه کوم عددونه چې تاسو درکړي دا به راخلئ تجزیه کوئ به 12 جلا تجزیه کوي او 18 جلا تجزیه کوي. تجزیه خو انشاءالله چې زده 12 لومړی رقم جفته په 2 تقسیموو. 12 تقسیم د 2 شپږ. بیا پر 2 باندې شپږ تقسیم د 2 3. 3 اولیه ده بدون له خپل ځانه په بل هېڅ عدد باندې نه تقسیمېږي. دا تجزیه شو. راځه دا تجزیه کړو. په 2 باندې 18 تقسیم د 2 9. په 3 باندې 9 تقسیم د 3 3 او 3 اولیه عدد ده په خپل ځان باندې یو. ښه یو خو هماغه دا ضربي عامل دي خو زه غواړم لنډې په درته وښیم. لنډې څنګه پیدا کړي؟ که ته غواړې HCF پیدا کړي HCF پیدا کړي څنګه پیدا کړي؟ په دو دواړو کې به ګورې دلته څو لرو؟ 2. دلته څو لرو؟ د دغو دواړو 2 څخه به یو 2 انتخاب کړي. دلته 3 لرو هغلته هم 3 لرو. له دې 3 نه به هم یو 3 انتخاب کړي. راځم دلته 3 لرو هلته بل 3 شته؟ نه. یو خوا خو ونیول شي. دلته 2 لرو دلته 2 لرو بل نه. همدغه دواړه سره ضرب کړو. 2 په 3 کې څو راځي؟ شپږ. وخت هم مونږ پیدا کړو. جواب یې څو راغی؟ شپږ. مګر دا لنډه لار ده. که چېرې یو لام مستقیما مونږ له داسې طریقې استفاده وکړو بیا ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي دا شپږ څه معنا څه شی ده. وخته پوه سو. اول قاسم وپېژانده بیا مشترک وپېژانده بیا په مشترکو کې لوی مشترک قاسم. خطیلا لوی مشترک قاسم یې څو راغی؟ شپږ راغی. دا یو. راځم دوهم مثال ته. دوهم مثال مثلا د شپږ دېرش 48 او شپېته عددونو لوی مشترک قاسم پیدا کړي یا لنډ ولیکه HCF پیدا کړي یا GCD. ښه طریقه څه وه؟ طریقه دا وه چې هر یو بېل بېل راواخلئ تجزیه یې کړئ. شپږ دېرش 48 او شپېته ټول تجزیه کوو. ښه لومړی رقم یې چې صفر یا جفت و په 2 تقسیموو ځکه په 2 د ویش قابلیت لري. دا په 2 تقسیموو. شپږ تقسیم د 2 3. صفر تقسیم د 2 هماغه صفر. بیا په 2 2 تقسیم د 2 یو. دا خو 3 دي. یو یې هغه ته ورکړم هغه به څو سي؟ لاس تقسیم د 2 5. 15 لومړی رقم یې 15 ده. طاق ته په 2 نه تقسیمېږي په 3 تقسیمېږي. 15 تقسیم د 3 5. 5 تقسیم د 5 یو. دا پرېږده خلاص. راځه دې په 2 4 تقسیم د 2 2. 8 تقسیم د 2 4. بیا په 2 تقسیم د 2 یو. 4 تقسیم د 2 بیا پر 2 12 تقسیم د 2 شپږ. بیا پر 2 شپږ تقسیم د 2 3 او 3 اولی عدد په خپل ځان باندې څو راځي؟ یو راځي. دا م پرېږده. راځه شپږ دېرش په 2 دا 3 دي. زه 2 په نظر کې نیسم. 2 تقسیم د 2 یو. هغه یو یې هغه ته په نظر کې ونیسئ. 14 به سي. 14 تقسیم د 2 8. بیا په 2 ښه 18 تقسیم د 2 9. ولې؟ ځکه 9 په 2 کې 18 کېږي. 9 په 2 نه تقسیمېږي په 3 کوم. 9 تقسیم د 3 3 او 3 تقسیم د 3 یو. انشاءالله تجزیه باندې پوهېږي. که څوک نه ورباندې پوهېږي ډېر زر به کوشش وکړو چې له هماغه ابتدا نه ټوله ریاضي پیل کړو. ښه کله چې تجزیه دی که په دوهم قدم کې به راځي ته غواړې HCF پیدا کړې. HCF لوی مشترک قاسم پیدا کړي. ګوره څنګه پیدا کړي. ګورې به دلته 2 ستا دلته ستا دلته ستا لکه دغه 3 واړو 2 نه به یو 2 انتخاب کړي. ضرب 2 2 2 د دې ټولو 2 نه به بیا 2 راوخلي. بل 3 3 3 دا القاعده په خاطر تاوم چې بیا پاس بیا دوباره راشي حساب نس. دا 3
دا مې ولیکه. 15 هلته نشته مه لیکه. مثلا دلته 2 دي په دې وکېناسته. نور مشترک کوم شی نه لري. خط مشترک څه نه لري، همدغه سره ضرب کړه. 2 ضرب 2 4 4 ضرب 3 12. خو لوی مشترک قاسم یې څو راغی 12. څه معنا؟ یعنی 12 تر ټولو غټ عدد ده چې هم 80 ورباندې تقسیمېږي، هم 48 ورباندې تقسیمېږي او هم 4 باندې تقسیمېږي، 14 باندې تقسیمېږي. فرض مثال مونږ سره 14 دانې مڼې دي، 48 دانې انار دي او مثلا 80 دانې ناک دي. ما نه پوښتنه کېږي وایي دا په څو نفرو باندې پوره تقسیمېږي؟ تر ټولو ډېر نفر څو نفره راشي چې دا ورباندې پوره تقسیم شي؟ زه ورته وایم که یو نفر یې ټول ورکړه پرې تقسیمېږي، دې ته وایي کوچنی. 2 نفرو باندې هم پورې تقسیمېږي پوره. تر ټولو زیاترینه خلک څو نفره به وي؟ 12 کسان که وي دا ورباندې پوره تقسیمېږي. که کسان له 12 نه زیات سو مونږ دا ورباندې پوره نشو تقسیمولی. په 12 تقسیمېږي. راځه وګورو. 14 په 12 تقسیم کې 3، 48 په 12 تقسیم کې 4، 80 په 12 تقسیم کې 15 ورسېږي. خو تر ټولو زیات کسان یا تر ټولو غټ عدد چې دا 80 ناکه 48 اناره او 14 مڼې ورباندې پوره تقسیم شي، هغه څو کسان دي؟ 12 کسان دي چې موږ کولی شو په دې ټولو باندې پوره تقسیم کړو که ورباندې وویشو. له دې نه نور زیات نشي. نو دا طریقه سوه ډېره اسانه او ساده لاره ده چې انشاءالله تاسو پوه سوي. دې لپاره چې ویډیو راښکلوی نه سي، همدا زه د عمومي طریقه باندې هم درته حل کوم چې په عمومي طریقه باندې څنګه حل کولی شو. که ژوند انشاءالله بیا یې په تفصیلي شکل باندې حتما درسره شیر کړو. راځم دلته د HCF پیدا کول مثلا په عمومي طریقه. یا بله طریقه هم لري، دواړه یو کار کوي، خو هر یوه تاسو ته اسانه وي له هغې نه استفاده وکړئ. هر یوه چې لنډه او اسانه وه درته. په عمومي طریقه به څنګه حل کوئ؟ راځئ به دا به داسې یو لوی خط ورته ولیکئ. دلته به نوشته کې 18 هلته به ولیکئ څو 12. که 12 دې خوا څه 18 دې خوا څه هېڅ مشکل نشته، فرق نه کوي، دا به ولیکئ. اوس به داسې عدد پیدا کړئ چې هم 18 ورباندې تقسیم شي او هم 12. څو دي؟ 2. دا هم په 2 تقسیمېږي، دا هم په 2، دواړه په 2 تقسیم کړي. 18 تقسیم د 2 9، 12 تقسیم د 2 شپږ. بیا داسې یو عدد پیدا کړه چې هم 9 ورباندې تقسیم شي هم شپږ. هغه به څو وي؟ هغه به 3. 9 تقسیم د 3 3، شپږ تقسیم د 3 2. اوس بیا داسې عدد پیدا کړه چې هم 3 ورباندې تقسیم شي هم 2. هر څومره فکر چې وکړې داسې عدد نشي پیدا کولی. که چې نشي پیدا کولی همدلته سټاپ کړه، دغه دواړه ضرب کړه تا HCF پیدا کړه. هغه په ته هېڅ اهمیت مه ورکوه. خو HCF یا GCD یا لوی مشترک قاسم مساوي ده له دغه دواړه به سره ضرب وي. 2 ضرب 3، 2 په 3 کې شپږ. وخت هم شپږ و جواب اوس جواب څو ده؟ شپږ. خو دا طریقه یو څه اسانه ده ما په نظر باندې. مثلا غواړم د دغو عددونو پیدا کړم، وخت خو جواب 12 راغی. اوس بیا لوی خط به رسم کړو 80 48 14. تکرار وایم که جای نه تغییر شي مشکل نه لري. دا ټول به داسې عدد پیدا کړئ چې 80 په تقسیم شي 48 14. څو دي؟ 2. 80 تقسیم د 2 10، 48 تقسیم د 2 کېږي څو 40، 14 تقسیم د 2 18. بیا داسې یو عدد پیدا کړئ چې ټول ورباندې پوره تقسیم شي. انشاءالله پوهېږئ. بیا 2 10 تقسیم د 2 15، 40 تقسیم د 2 12، 18 تقسیم د 2 بیا یو عدد پیدا کړه چې هم 15 ورباندې تقسیم شي هم 12 هم 3. فکر وکړه څو ده؟ 3 ده. خو ټول په 3 تقسیموو. 15 تقسیم د 3 5، 12 تقسیم د 3 4، 3 تقسیم د 3 1. بیا یو عدد پیدا کړه چې دا ټول ورباندې تقسیم شي. که ته هر څومره فکر وکړې داسې عدد نشي پیدا کولی، ځکه دا په 5 تقسیمېږي هغوی نه تقسیمېږي، دا په 2 تقسیمېږي دوی نه تقسیمېږي. خو چې نور نه سره جوړېږي همدلته یې پرېږده. دغه د دغه طرف کوم عددونه چې دي دا سره ضرب کړه تا HCF پیدا کړه. خو HCF مساوي کېږي له GCD مساوي کېږي له 2 ضرب 2 ضرب 3، 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 3 12. خو HCF مساوي له څو سره؟ له 12 سره. نو هم یې تجزیه په مرسته درته ویلې او هم د عمومي طریقه باندې مې درته کار وکړ. انشاءالله مزید به په راتلونکي ویډیو کې له تاسو سره به حتما شریک کړم.